بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ په اړوندو کې د امو سیند د غاړو د بیړنۍ مضبوطتیا چارې د امو سیند د غاړو د تحکیماتو ریاست له لوري پای ته ورسېدلې چې اوسمهال دغه حاصلخیزه او کرنیزې ځمکې د اوبو له ګواښ څخه امن شوي دي. دا د دې لپاره راغلم چې دلته څه پروژې اضطراري موږ شروع کړې وې د رئیس وزرا په امر باندې 100 میلیونه پیسې مقرر کړې وې د اضطراري پروژو لپاره. په دې پروژو کې د شورتپه مزار مربوط دی او شبرغان او قندوز او تخار په دې څلورو ولایتونو کې موږ دا پروژې شروع کړې وې. د هغې د نتیجې نه تاسو دا په خپله وینئ چې هغه پروژې سر ته انشاءالله ورسېدلې او خلکو ته انشاءالله ډیر کمک شوی دی. تقریبا 24 دکه ساخته شده که در اثر این دکایی که ساخته شده در حدود 1000 جریب زمین مردم از تخریبات دریای آمو جلوگیری شده. تقریبا 600 متر سرک فرعی و 2 باب مسجد صغیره و خانه‌های مسکونی از تخریبات جلوگیری شده. ښاغلی مشاڼی زیاتوي چې یادې ادارې د تحکیماتو اساسي او بنسټیز کارونه د هیواد له شمال ختیځو ولایتونو څخه پیل کړي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بیړنیو پروژو ترڅنګ ډیر ژر بنسټیز کارونه هم د بلخ ولایت په دغه ولسوالۍ کې تر لاس لاندې ونیسي. زه هم واده کوم او وزیر صاحب ماته هم واده راکړې ده چې اساسي کارونه انشاءالله را روان دي. مخکې نه بر نه په قلاره په قلاره لمبر په لمبر باندې لکه څنګه چې په بدخشان کې روان دي دغه شان اوس اساسي کارونه په تخار کې روان دي دغه شان په قندوز کې روان دي. یو وخت به راشي چې اساسي کار به دې منطقو ته راورسیږي. ورته مهال د بلخ ولایت د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې د امو سیند د غاړو بیړنیو تحکیماتو غوره پایله ورکړې ده. دوی له مسؤلینو څخه وغوښتل چې له دغه بیړنیو تحکیماتو څخه د ساتنې ترڅنګ د پروژې بنسټیز کارونه هم په دغه ولسوالۍ کې پیل کړي. دمی سالهای آخر چند دکه‌ای که دمیجا اختصاص شده خیلی یک نتیجه مثبت از خود نشان داده است. قشلاق و خانه، مساجد و مکاتب از این آفات طبیعی نجات پیدا کرده. کار خیلی مثبت است. اگر این نمی بود بشیلیم نبود. فعلا خانهشان آباد از اینا بسیار سپاسگزار هستیم. اهالی ما خوش هستند و مگم تحکیمات سنگی که محکمی بنیادی باشه او را باید در نظر بگیره در آینده. و آخر قوم بشیلی که منطقه نصف بشیلی شده نصفش مانده او را باید همونطور دکه کمک اضطراری باید کنه. باید وویل شي چې د امو سیند څنډو د مضبوطتیا چارې د 1401 لمریز کال په سلواغې میاشت کې د اوبو او انرژي وزارت له لوري پیل شوې چې د بیړنیو مضبوطتیا په ملتیا یې په بلخ، جوزجان، قندوز، تخار ولایتونو کې د یاد سیند په څنډو کې د پرتو خلکو د ځمکو له وړلو څخه مخنیوی کړی دی.